ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په رسمي توګه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو او د ټاکنو رایو شمېر یې تر 270 واوښتې. ولسمشر ټاکل شوی جو بایدن وروسته له هغه چې د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړه د ټولو امریکایانو لپاره د ولسمشر په توګه ژمنه وکړه. لومړی میرمن چې د امریکا په ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی جو بایدن د بریا له اعلان وروسته په لومړی بیان کې د کمالا هاریس د شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د امریکا روحیه بحالولو لپاره به پرته له کوم ځنډه په کار پیل وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا په ولسمشریز ټاکنو کې بریالی کاندید جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کابل پوهنتون سلګونو محصلینو نن سهار وختي لاریون پیل کړي. د دولت له حکومت څخه یې غوښتي چې د محصلینو امنیت خوندي کړي او پوهنتون چې علمي ځای دی باید له سیاست څخه لرې وساتل شي. د عراق ولسمشر وایي بایدن د عراق د جوړولو لپاره ښه ملګری دی. شیخ محمد بن زاید بایدن ته د امریکا په ټاکنو کې د ګټلو لپاره مبارکي وویل.